محترمو السلام علیکم. په ادب خود پروګرام کې تاسو ته ستړي مشي وایو. د شاهانو ورکړه لالو جواهر وي، د شاهانو ورکړه لالو جواهر وي، د ادب د خاوندانو د زړه وینې. نو د دې لپاره به موږ تاسو ته داسې موضوعګانې راوړو چې هغه د شاعرانو، ادیبانو، د طالب علمانو، د سکالرانو لپاره او دغسې د نورو کسانو لپاره کوم چې ضرورتمند دي هغې ته به مخې ته راوړو او انشاءالله د دې نه به تاسو هغه علمي فایدې اخلئ، لکه اوس فصاحت و بلاغت باندې خبره، په املا باندې خبره، دغسې په ولسي ادب باندې، په علم ابجد باندې، په نظم نثر، د دې په طریقو، د دې په لوازماتو، د دې په ښایست چې د دې سره ستاسو نظم، ستاسو نثر هر هغه کس زده کوونکي هغه به ورسره د هغې ښه شي. نو موږ چې نن به په کومه موضوع باندې خبره کوو نو هغه پښتو املا ده چې نن سبا د دې زیاتو کسانو یوه د دې ځینې کسانو یوه مسله ګرځېدلې ده. لکه اوس د مثال په توګه باندې کوم کسان رسالې چاپ کوي، کوم کسان کتابونه چاپ کوي یا نور داسې کارونه کوي، نو هغې ته په دې کې مشکلات دي. څوک یو شان لیکي، څوک بل شان لیکي. پرون هم په پېښور کې په بچه خان مرکز کې په دې هکله باندې خبرې اترې شوي دي. نو زه به اوس په مختصره توګه باندې تاسو ته کوم چې زیاتې خلکو ته زیاته ګرانه ښکاري هغه د پښتو د یېګانې دي، نو مختصر بحث په دې باندې وکړو. امید دی چې ستاسو به ډېرې په کار راشي. په پښتو کې چې کوم دی نو هغه ټولې د باړدلې د فیصلې مطابق یعنې یې یوه ده، خو د دې شکلونه چې کوم دي نو هغه پنځه دي او اوازونه چې دي نو هغه هم لږ معمولي یو بل سره مختلف دي. نو په دې کې اولنۍ چې کومه ده نو هغه ته موږ یا معروف وایو، دویمې ته یا مخصوص وي کومه چې د پښتو دپاره خاص ده، او بله یا تمیز ده، او بله یې چې کومه ده نو هغه یا فعلي ده په دې شکل ده، او بله یا تذکیر واحد ده کومې ته چې په اردو کې یا مجهول وایي، مجهوله یې. نو زموږ اصل خبره چې کومه ده نو هغه په دې یېګانو باندې ده. خلکو ته د دې مسله ښکاري. نو په دې کې دا یاد ساتئ چې دا معروفه یې ده، مطلب دا دی د نوم نه واضحه ده چې دا په عربی کې، دا په اردو کې، دا په پښتو کې، دا په فارسي کې د دې استعمال دی، پېژندلې شوې ده. دا دویمه چې کومه ده نو دا یا مخصوص ده، یعنې دا خاص توګه باندې د پښتو دپاره ده، د دې لاندې باندې ټکي دي او د دې معروفې یې څنګ په څنګ ټکي دي. بله په دې کې یا تانیث ته کومه ته چې خزینه یې هم وایي، او بله یا فعلي ده یعنې چې په فعل کې یعنې په کار کې استعمالیږي، او بله یا تذکیر واحد ده چې واحد مذکر په اسم او په فعل دواړو کې استعمالیږي. کله چې موږ بیا دا یې د دوو ټکو په منځ کې لیکو نو د دې شکل به دغسې وي، یعنې د دې څنګ په څنګ ټکي به وي. دا یې چې کله موږ د دوو نورو ټکو په منځ کې لیکو نو د دې ټکي به لاندې باندې به راځي، او دا ټاکي به ورته لږ غوندې نور هم غټ کړمه چې تاسو ته لږ واضحه وښکاري. بله دا یا تانیث ده، نو دا د ټکي په سر کې یا د ټکي په منځ کې دا نه راځي، دا به خامخا اخرې ته راځي. دا یا فعلي ده، دا به په فعل کې راځي، دا یا تذکیر واحد ده لکه څنګه چې موږ وایو. بله اوس به زه تاسو ته د دې لږ غوندې استعمال وښیم چې دا به موږ په کوم مقام باندې استعمالوو. هغه یو څو ټکي تاسو ته لیکم، لکه اوس فرض که موږ لیکو دی، نو دا دی به موږ داسې لیکو، د دې استعمال به وکړي. یا موږ وایو کوي، هغه کار کوي، نو
دا به مونږه دغسې لیکو یا مونږ وایو زی نو دا به دغسې په داسې ټکو کې به دا راځي یا فرض کړه د سړي مونږ وایو سړي نو دا به مونږ په دې طریقه باندې لیکو او په دې کې به د دې معروف یې استعمال دغسې اوس مونږ سره دا یې ده یا یې مخصوص ده نو دا د مؤنث په جمع کې هم استعمالیږي او د هغې نه علاوه چې دی نو دا مونږ فرض کړه د دې په ځای مونږ دې لیکو لکه دې خوا وګوره نو دا به مونږ دغسې کړو د دې نه علاوه لکه مونږ وایو چې لکه ته چېرته ځې نو دا به مونږ دغسې کړو یا ته څه کار کوې نو دا به مونږ داسې کوو داسې به لیکو یا مونږ وایو د دې نه علاوه مونږ په اسم کې استعمالوو لکه مونږ وایو ښځې فرض کړه مونږ ښځې لیکو یعنې د مؤنث جمع ده ښځې یا د دې نه علاوه مونږ وایو سړی یعنې فرض کړه سړي اوبه نو دا به مونږ په دې ځای کې استعمالوو سړي اوبه دا یې چې کومه ده د دې استعمال دا داسې دی چې لکه اوس د مثال په توګه موږ وایو جینۍ دې ته دا ښځینه یې ویم په دې وجه باندې چې دا به په مؤنث اسم کې استعمالیږي دا په فعل کې چېرې نه استعمالیږي جینۍ یا فرض کړه موږ وایو چې لکۍ دې ته لکه عامه توګه باندې ورته لکېدار یې وایي او په ادبي نوم چې کوم دی نو هغه یا یې تانیث دی لکۍ یا موږ وایو چې کراچۍ تاسو ګورئ چې په دې کې لکېدار یې استعمالیږي دغسې موږ سره دا بله یې چې کومه ده نو دا یا فعلي ده دا به موږ سره په فعل کې یعنې په کار کې استعمالیږي په اسم کې نه لکه اوس فرض کړه موږ وایو چې خو یوه خبره دا یاد ساتل پکار دي چې ځینې خلک دې ته امریه یا یې امر وایي نو دا خبرې سره زما اتفاق نشته هغې وجه دا ده چې دا بیا موږ د امریه نوم ورکول دا جز دی او فعلیه نوم ورکول دا کل دی نو په دې وجه موږ چې کله کل ووایو د کل نوم دې ته وایو نو یعنې فعلي نو دا ټولې خبرې بیا په دې کې راځي لکه څنګه چې په باړهګلې فیصلو کې هم دا نوم ورکړل شوی دی لکه اوس فرض کړه موږ وایو کوئ 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 راغلی راغلی او بله تاسو چېرته ځئ دغسې دا به په فعل کې استعمالیږي بله موږ سره یا یې تذکیر واحد ده یعنې یا مجهوله یې یا څوک مخکې چې ورته پرته یې کومه ویلې کېده نو د دې استعمال چې کوم دی لکه فرض کړه موږ وایو دی یا وایو سړی یا وایو زلمی خو یوه خبره بل هم یاد ساتئ چې دا په فعل کې چې کله د فعل په وخت باندې دا بیا موږ استعمالوو په یوه جمله کې استعمالوو نو دا به بیا داسې استعمالیږي لکه اوس فرض کړه موږ وایو احمد راغلی دی احمد راغلی دی نو په دې کې تاسو وګورئ د دې یې استعمال دی اوس که چېرې فرض کړه موږ د دې په ځای باندې موږ مؤنث اسم استعمالوو لکه اوس د مثال په توګه موږ وایو چې شکیله راغلې ده بیا به
دې ځای کې راغلي وو د دې یې سره لیکو. یا اوس د مثال په توګه موږ وایو چې ما ام خوړلی دی، ما ام خوړلی دی، او یا ما مڼه خوړلې ده. نو دا خوړلې ډکې دی، خو چې کله د مذکر سره راځي یعنې ام مذکر اسم دی، خوړلې دی، او چې کله د مؤنث سره راځي یعنې مڼه مؤنث دی، ما مڼه خوړلې ده. نو په دې طریقه باندې د دې یګانو هغه مختصر لنډ استعمال ما تاسو ته وکړئ. خو بله یوه خبره یاد وساتئ، آخري خبره راته کومه د املا په هکله باندې د دې زده کول موږ لپاره ځکه لازمي دي چې دا خبره یاد ساتئ. خوشحال بابا په خپل کتاب دستارنامه کې ویلي دي، د هغه د وینا مضمون دی چې د علم مثال چې کوم دی نو دا د یو وحشي دی. د علم مثال چې دی نو دا دی د وحشي، او دا املا چې کومه ده دا لیک چې دی دا خط چې دی دا املا دا د دې دپاره د واګو یا د کیزو کار ورکوي. نو هر کله چې کیزې مضبوطي نو په دې باندې به وحشي ښه کنټرول کېږي، ښه به پرې قابو کېږي. نو د دې دپاره موږ ټولو ته د املا زده کولو دا موږ ته ډېر زیات ضروري دي. او د افسوس خبره خو دا هم ده چې تقریبا 30 کاله وشو چې په دې 30 کالو کې هم تر اوسه پورې خلکو ته دا مسلې. اوس زه به درته په لنډه باندې یو دا ووایم چې په اول ځل باندې د پښتو املا لپاره په پښتو کې ما یوه جمله جوړه کړې ده چې د هغې نه تاسو ته د یګانې په اسانه باندې معلومېدی شي. هغه ډېره لنډه جمله ده ما جوړه کړې، هغه دا ده چې تاسو وګورئ دې ته، وګورئ په دې کې به تاسو وګورئ چې دا 5 وړه یګانې استعمال شي. وګورئ زمری په هوسۍ حملې کوي. اوس تاسو وکتل چې په دې کې دا یا فعلي راغله یا یې تذکیر واحد، دویمه درېیمه یې چې کومه ده نو هغه پکې تاسو وکتل چې هغه یا تانیث ده، او بله یې پکې دا یا مخصوص، او بله پکې یا معروف ده. په 5 وړه یګانې د دې په ذریعه باندې تاسو د 5 وړه یګانې په اسانه زده کولی شئ. دا جمله تاسو وګورئ زمری په هوسۍ حملې کوي. نو د دې نه به انشاءالله تاسو ته نو نن خبره مونږ په پښتو املا باندې وکړه، او انشاءالله د راروانه پیره به تاسو ته په بله موضوع باندې خبره کوو چې په هغې کې به انشاءالله ستاسو لپاره ډېرې فایدې وي. ډېره زیاته مننه. السلام علیکم.